آواز یې وکړو من یبارز ما سره به څوک مقابله وکړي دا اوس د عربو شهسوار دی د قریشو نه ګورئ ښه وایي ما سره به څوک مقابله وکړي علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې دی ځوان هلک و هغه راپاڅېد و یا رسول الله انا له یا نبی الله زه د ده د مقابلې دپاره یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه فانه عمرو بن ود پیژنې سړی عمرو بن ود دی هغه په دویم پیر بیا آواز وکړو وایي څوک به ما سره مقابله وکړي علي بن ابي طالب رضی الله عنه بیا راپاڅېدو وی انا له یا رسول الله زه به ورسره مقابله وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه علي فانه عمرو بن ود عمرو بن ود دی دا څوک دی په دریم پر هغه بیا آواز وکړو من یبارز څوک به مقابله کوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه بیا راپاڅېد انا له یا نبی الله زه یم یا رسول الله زه به د ده سره مقابله وکړم فاذن له النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړو واعطاه سیفه او خپله توره وله ورکړه وعممه او پټکۍ تیم چاپېره کو دی وی اللهم اعنه علیه یا الله د ده مرسته وکړي زوروري کې په عمرو بن ود باندې چې کله مخامخ شو نو دا شعر یې وی او میلاو شو سره وی لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز تعدي مه کوه چغې مه واسې کس ته پسې راغی ستا خبره یې ومنله او داسې کس ته پسې راغی غیر عاجز چې ګورې عجزه نه دی کمزوری نه دی عمرو بن ود ورته آواز وکړو ومن انت ته څوک یې وی زه علي بن ابي طالب یم عمرو بن ود ورته ویوي عندك من اعمامك من هو اسن منك ستا خو په دې قریش قبیله کې ستا ترونه کېږي شتي ډېر شی د سره دي مشران دي دغه راوباسه وان اباک کان ندیما لي او ستا پلار خو زما سره ملګرتیا هم په سفرو کې پاتې شوې وه یعنی ابو طالب یې ورته یاد ابو طالب او زما وی په بعضو سفرونو کې ملګرتیا هم شوې وه نو ته غلی کښېنه وړوکی ځوانې دا ستا په دې خاندان کې نور هم مشران شتي هغه راوباسه فلا احب قتالک زه نه غواړم چې تا سره جنګ وکړم علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی ای عمرو تا خو آواز کړی دی چې څوک دې راوځي او زه راوتی یم اوس مقابله ده که هغه زما سره ده او که زما نه مشر سره ده خو تا د مبارزې چیلنج دې ورکړی بیا ورته هغه ده ووي علي رضی الله عنه وایي زه تا له دعوت ور در کوم د الله طرف ته د اسلام طرف ته نو هغه ورته وی زما هېڅ ضرورت نشته دغې ته عمرو ورته ووي فإني أدعوك إلى النزال بس زه تاله علي رضی الله عنه بس بیا زه هم تاله دعوت در کومه چې جنګ به کوو هغه ورته بیا وویل واره زه نه خوښومه چې تا سره جنګ وکړم علي رضی الله عنه ورته وی ولكن والله أحب أن أقتلك زه خو دا خوښومه چې تا سره جنګ وکړم په دې خبره باندې هغه راګرم کو او بیا عمرو بن ود د خپل اس نه راکوشو د خپله توره یې راوویسته او په دې توره باندې د خپل اس هم و هغه اس یې راغوزار کو او بیا د علي بن ابي طالب طرف ته نږدې را روان و د دوی په منځ کې ډېر ګزارونه شوي دي او ښه زورور ګزارونه شوي دي او په آخره کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو داسې ګزار ورکړو چې هغه د په دې سټ باندې ولګېد او د هغې د لاسه راولیدو او دا ډېر غټ سړی و د بدن نه ځکه سیرت کې راځي چې کله دی راولیدو نو وثار العجاجو دا دوړې داسې والوتې دا دوړې والوتې وکبره او علي بن ابي طالب رضی الله عنه تکبیر وی الله اکبر وی مسلمانانو ته پته ولګېده چې سړی مردار کو او بیا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او دا مخ یې پړقېدو او یا رسول الله زیر در کومه
چې عمرو بن ود مردار شو. د عمرو بن ود د مردارېدو سره د هغه سره چې کوم مشرکان راوړېدلي وو د یو څو چې ما د نومونه ذکر کړو هغه هم ویرېدو ولاړو واپس وتښتېدو. نو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د شجاعت او د بهادرۍ دا یو واقعه وه